ښکار خو راغی وایي چې خدای درته پیښه کي ځان دې ورته میښه کي دې سره پنځم کس شو نن ورځ غوړه ده ښه صیبه مهربانه راځه زما نن څومره ضرور کار دی او ګاډی راته پنچر شو دې سره به اوس څه شی کوو ښکار خو راغی استاد زما د دې ګاډي مخکې ټیر پنچر شوی چې دا لږ جوړ کړي سمه ده جوړ به شو مشکل نشته مونږ سره کار زیات دی یو 2 ساعته وروسته به راځې نو استاده زما یو ضروري کار دی که په وخت ونه رسېدم ډېر به تاواني شمه ته مهرباني وکړه دا زما ګاډی به دې لږ زر ساس کړی و سمه ده د هغې نه به یې درته مخکې کړو خو بیا به پیسې زیاتې راکړې نو 200 کېږي 300 روپۍ به راکړې سمه ده استاده 400 روپۍ دې کېږي در به یې کړمه ښه صحیح ده کار به دې وشي ته ګاډي کې کښېنه هسې ځان له ولګو ځکه چې ګرمي ده او زه درله کار کوم عمرانه سامان راواله راشه زه استاد ته کښېنه استاد ډېر مسکی مسکی کېږي خیرت خدا چې کار نه رخصت شو که نه ډایرکټ دې هوټل ته بوځم او خرچې در باندې کوم خرچې پیسې راغلي دي دا خو ډېره ښه ده استاد خو دا پیسې دې د کومه کړې دا پیسې ګټل نه دی دا دونه آسان کار نه دی خبرې ګاډی ورته پنچر هم ماکه او اوس یې ورته جوړوم هم زه هغه داسې چې تا له خو معلومات دی که نه په دې ټوله علاقه کې صرف هم زمونږ دکان دی چې ګاډي جوړو او پنچر یې لګو نو زه چې سبۍ کې راوځم نه دی دا خبره چاله ونه کې بس د هرې کوڅه کې نه دی غټ غټ میخونه غورځوم او چې ګاډی د کور نه راوځي پنچرېږي او تاله پته ده هم دا مال یې راوړي انجانب نو پنچروم هم زه او جوړوم هم زه او چې کومې پیسې راځي ما او تا پې عیاشي کوو صحیح ده که استاد ستا خو سم کاروبار شروع کړی دی پنچرې هم ته او جوړې هم ته او که نه بس کار له ګوره کار له خوره که نه استاد یو خبره درته کومه خفم نشي رانه دا تا چې نن کوم کار وکړو دا زما هېڅ خوښ نه شو کوم کار دا د خلکو سره چې دوکې کې واسه د ګله د پردي جب نه پیسې ویستل دون آسان کار نه دی دکاندار هغه دی چې په گنجي باندې ګومنځه خرڅه کړي عام خلک خو هر چا نه علي اوس چې دا چلونه ونه کړي د حلالو سره به حلال شي دا ارامې چې راټولې نه کړي والله کې رانه زیاته کړي او نه دا خوراکونه وکړي دا خرچې بیا د کم نه کړي خوراک کوه مړه حلال او ارامو پسې مه ګرځه صحیح ده نو څوک یې راځه عمران راځه مه راجګېږه استاد مه راجګېږه استاد زه نن دکان ته نه وې راغلی خبر شوم چې مریض شوی اوس د صحت څنګه دی او عمرانه نن نوم درغلی هغه پرون مازدیګر چې د کار نه لاړو رسټورنټ ته اول ته مې خوراک وکړو بس چې رالمه استفراق مې وکړو او ګېډه مې خرابه شوه
او فشار مې بیخي ټیټ دی بیګام ډاکټر ته لاړم سبی بیا لاړم تقریبا څه 3000 روپۍ رانه ولګېدې او اوس هم هماغسې طبیعت مې ګډوډ نه استاد هغه پرون خوراک خو ما هم وکړه او تا هم وکړه په ما خو هېڅ تاثیر نه دی کړی زه روغ جوړ یم او ته څنګه خراب شوی په ته یې بد تاثیر کړی ولا نه پوهېږم بس د الله کارونه دي نو څه پکې نه شو ویلی د تاوان مخه ده راغلې ده استاد یو خبره درته کومه خفه کېږي خو نه نه وکړه استاد ته آرام خوري او څوک چې آرام خوري دغه نتیجه یې هغه ورځ د هغه ورور ته ټیر پنچر که په لاره کې د میخونه ورته واچوله درته راغې 300 روپۍ دې ترې واخیستې خو دغه دی نن 3000 روپۍ درنه لاړې 50 روپۍ چې په ناحقه د چا نه واخلې الله پاک 200 300 تر وباسي او دا دې نه دی اورېدلي استاد چې څه کاري هغه خبرې وي بالکل عمرانه ته صحیح وې دا احساس ما ته نن وشو چې ښه کې ښه به در سره کېږي او چې بد کې نو بد به در سره کېږي